یاره دا انځرګل به چېرته دی؟ د ده لاسه ما دوکان بند کړی دی چې دا سړی به چېرته وي؟ هلکه دا مرغۍ خو والله ته دوه ښکاري ښه اوس کومه ولمه داسې ولمه څه کیره کوي انځرګله؟ هلکه روح الله استاده ته څه کوې ستړی مه شې دې خوا ګوره دړی مه شي دا څه کې؟ تا پسې ګرځمه مرغۍ مې دله شته یاره دا ته په ما پسې ګرځې که زه تا پسې ګرځم یوه مرغۍ دې ونه ویشتلی او دوکان دې بند کړی او زه درغلی ومه ته نه وې دا انځرګل خو دلته لګی دی مرغۍ ولیده پسې روح الله هم ګرځي زه هم پسې ګرځم دا دلته لګی دی ولمه دې والله هله دلته مړه دوه راته ښکاري څه کوې سهیله روح الله هم در پسې ګرځي وایي چې دوکان له راشم مړه هغه ځان نسې دغه جوړ کړی ورته ومې دوکان له ځه که نه زه چې ځو څه خبره به کوي چې به کوي مړه څه خبرې به کوي راځه هغه کبرجن نه و کبرجن را روان ویل چې زه درځم راځه دې نشته چپات یاره لکه دا یمه مړه ارزي کې ناست دي هلته به ناست وي مخامخ نه استاد نه ښکارم هسې راته ولې نه ښکاري ولې څه ړوند خو نه یم چپاله خو چپا یې که نه هلکه هغه کبرجن رانلې هغه لا نه دی راغلی هغه الله دې غریب کړي والله دلته بیا غریبانان یې راغونډ ولاړ دي هله کبرجن هم راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام الله ستړی مه شې تازه تکنا څنګه لرې شه مړه ته هم موږ له لاس راکړې د غریب سړي زویه دا څه شي اخلي شیخ نه لکه خرس شي نه غواړي ځه بل چې ته مې ولې ځه ورک شه هلکه هسې په دې ګرمۍ کې ناستې وایي راځئ چې ځو چکر له ځو چېرته په وړو کې پکې ته ناستې وایي یاره دا غریبانان خو مې په دقه ډېر بدې شي ځئ چېرته چکر له ځو ښه زړه مې کېږي چې دسه لاړ شمه خو داسې کبرجن شانې والله ښه زړه مې هم دسه نه کېږي خو زه بس انډیوال مې اورې موږ انډیوال په نیمه کې نه پرېږدو ته راسه ځې هلکه روح الله یاره ښه زړه مې کېږي سلاړ شمه ولې نه چې دونه راته ښکاري دا چپې سترګې دې ورکې شه خو ستا د لاسه مې ټوله ورځ دوکان بند کړی اوس زما خپله سودا اوس یې خوند تا سره نه ځمه د وخت هم ستا د لاسه دوکان بند کړی دا به اوس خپله دوکانداري وکړي موږ به لاړ شو چکر داسې ورته وګوره دا دی او اینه مې مړه صحیح ده راځه مړه دا ماسې غم دی مصیبت دی سړی یو تاسو ته زه وایم چې د غریبانانو سره مه ګرځئ مه ګرځئ مړه پرېږده سړیه
ودرېږه لکه ودرېږه مړه زړه دې رانه ویشتو ماشومه راشه لکه ولې پټ شوی وې ماما ما ونه ستا نه وېرېدم زما نه وېرېدې لکه دا دې څه وکړه ماشوم دې مړ کو سم کار مې پرې وکړو دې ولې موږ وېرولو پرېږده چې دا غریبانان خو مړه شي ختم شي ولې مړ شي د ده خو ستا نه پلار پوښتنه کوي وجنې دي داسې دې نه پرېږدي پښتون دی پښتون وجنې دي خپل بدل اخلي نو اوس څه وکړو انځرګل څه شو چې انځرګل راشي چېرته تخ تخپې وباسو دا خو پرېږدي دي نه وجنې دي هله دا ولې دا چا انځرګله دا خو ما وله سر د دیوال نه و ایسته مړ شو اوف تا ته ما به ډېر ویلې چې دا کبر مه کوه ظالمه دا خو وړوکی ماشوم دا دې ولې مړ کړو ولې غریب د الله بنده نه دی دا یوازې تاسو د الله بندګان یې وئ مړه دا اوس څه وکړو هلئ ظالمه دا خو وړوکی ماشوم و نو دا دې ولې مړ کړو سړیه ډېر بد رانه شوي دي ډېر بد بس دا پرېږدو که اوس چېرته دا څوک خبر شي که نه والله خیر دې نشته ځه چې وتښتو شابه سهیله ورشه روح الله ته په منډه زنګ ووهه دغه دی غواړم لکه سهیله ودرېږه ظالمه ستړی دې کړمه دلته راشه د انځرګل غږ کوي وروسته پاتې دی چې شوی راځه انځرګله ته زما لاسه ډېر په عذاب شو راځه لکه وای تاسو په دې لاندې لاره لاړ شئ ښه زما ماما کور خو دې لیدلی که نه او لیدلی مې دی بس تاسو هلته ورځئ زه به دې بره درځمه تاسو په بره لار مه راځئ مشکل به درته جوړ شي ځه سید احتیاط کوه په ځان شابه شابه بس ورځه د خیره لکه راځئ بس ماما د کورم راورسېد زر راځئ والله وای درلو انځرګله درلو یار ډېر ستړی شو موږ هم ستړي شو راځه لکه السلام عليكم جمالك انځرګله په خیر ښه خیرات دی جوړ خیر تاسو خو د ملګري م دي رانوځئ راځئ راونوځئ وروره راځه لږه
کینې کینې هله راکه چېرته ولاړې مړه بسم الله الرحمن الرحیم د دې انځرګل د ماما کور خو همدا دی دغه ډاکټر صاحب و. هلکه مانا داسې چل وشو یار یاره وروره زه هم پوه نه شوم چې دا څه چل وشو خو بس کبر او غرور به م کوم زه به نور هېڅکله نه کبر کوم نه به غرور کوم یاره هسې لانجه باندې واخلم نو نور به څه کبر وکړي یو خو دې پې مړ کړو مړه وده شه مړه ماشوم دې څه وجلی مونږ له دې زړه وچو سړیه لږ وده شه د الله بنده تا ته خو به مونږه چغې والې مړه چې دا کبر مه کوه مه کوه اوس چغې وې وده شه ګنې دا خوله دې وامه مړه انځرګله پرېږده یار په مونږ څه تېرېږي او دا په تا څه تېرېږي یار دا په ما څونه سخته ده ډېر بد مې کړي دي زما د توبه خو ما اوس د دې عذاب نه خلاص کړي دی اوس څه شی شو ګوره زما ټولو ته دا پیغام دی چې خیر دی سوال درته کومه دا کبر مه کوئ لږ دې غریبانانو ته خو م ګورئ د خدای دپاره دم الله پیدا کړي دي که نه ولې یوازې خانان یې پیدا کړي دا غریبانان هم انسانان دي دا ټول الله پیدا کړي دا د الله بندگان دي لږ خدای ته وګورئ داسې مه کوئ هسې بس رشخند هم شروع کړی ته اوس ده ته وګوره وای او وای نو څه حاجت و یاره وروره کاشکې ته زما د حاله خبر وې ته زما د حاله خبر نه یې په ما کومه سخته تېرېږي ما ډېر غرور کړی ما ډېر کبر کړی وده شه ده ته ویم وده شه یا الله توبه ټوله شپه خو شوګیر کړه پاچا لکه ته لا ودې پاچا مړه مونځ خو قضا شو خو زه به دا قضایي مونځ وکړم یا الله دا مشکل مې حل کړه خدای مننه مننه مبارک دې شغه کلي نه راته چا زنګ والی وی هغه لږ بچ دی نه یاره دا څه وې دا څه وې یار نه یاره دا څه وې روح الله مبارک شه مبارک خیر اوسه مبارک شه، وروره سړی بچ دی سړی. دا خو دې راباندې ښه زیری وکړو ښه دا څه وې یاره
مولانا مبارک دې شه مبارک دې شه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه هیله کوم چې کبر غرور تکبر دا ونه کي، ولې چې موږ ټول یو شان انسانان یو شان الله پیدا کړي. نو د ټولو خویندو ورونو نه مې هیله دا ده چې کبر او غرور او تکبر ونه کي، او څوک چې کبر او غرور او تکبر کوي الله ډیر زر د ځمکې لاندې کوي. نو ټولو نه مې دا هیله ده چې کبر مه کوئ.